السلام علیکم دوستانو، زه حکیم جلال تاسو خدمت کې. دوستانو نن سه کوم علاج معالجه ده د هغه خويندو او د ورونو لپاره چې څوک کمزورتیا محسوس کوي، لکه لیکوریا د خويندو لپاره لیکوریا سپین رطوبات جسم نه خارج کیږي د خزینو، او دوم هغه ورونه چې د دنیا روح جهان علاجونه کړي، جریان، صورت انزال، اعصابي کمزورتیا، په جسم کې سپرم، بې اولادي غټ مشکل دی، بې اولادي. ملګرو دا شعر کې نن دا تاسو یو شعر کولو سره د چا اولاد یا چا څه مشکل وي او د کور د چا باسیدي نه غټه خبر د موږ تاسو لپاره نسته. یو داسې ونه زه نن درته انتخاب کوم چې هغه د بې اولادۍ لپاره علاج دی، د کمزوري لپاره علاج ده. هغه خویندې ورونه چې په ډاکټرانو باندې ستړي سوي او نور مثال مکروبات نه لري، صرف سپرم د کور خاوند والا سپرم کمزورتیا وي، لکه جراثیم کم وي او بچیان نه پیدا کیږي، د هغه لپاره مجرب علاج دی. نن الحمدلله چې دا تاسو استعمال کړل ټول عمر به دعا کوئ. دوستانو دا ونه د ما د لږ سیمپل راواخیسته، ما دوا جوړوله، نو دا موږ ته په کاریږي دوايانو ته هم، نو ما تاسو سره هم زه شیر کوم. دې ته په بړه ورته وایي، تاسو ته کتلی سئ، او زیاتر دا جلال آباد کې شیبا یعنی کې باغ کې هم دي دا موجود دي، او پنجاب پاکستان کې هم دا حد نه زیاتې ونې دي، په بار خارج هیوادو کې هم دا سترای دي. دومره افادیت دي چې د زرو کشتې نه هم دا زیات کار کوي د دې ونې افادیت. هغه خویندې ورونه چې بې اولادي لري، ماشومان یې نه وي، د هغو لپاره دا مکمل علاج شفا دی. او تاسو یو شیر کولو سره چا کور آباد سي د نه غټه خبر نسته. او دا غټې ونې حد نه زیات جګې ونې تاسو یې د نږدې نه کتلی شئ، ځکه زه درته ښکاروم چې تاسو ته اسانتیا وي. بیا دا وګورئ، دا هغه ورونه چې څوک د سپرم کمی لري، صورت انزال وي، جریان وي، جسمانی کمزوري وي، شکر نه خلک کمزوري وي، د هر عمر سړي خویندو لپاره، د ماشومان لپاره دا یعنی کې جسم ته قوت، سپرم به زیاتوي، اډوکي ته قوت ورکوي، او روح جهان کې دې نه د قوت چې کومې شیدې دي دې ونې نه علاوه د یوې ونې شیدې هم نشته. ده داسې ونه کې او داسې مات کې دا سپینه شیده غوندې کوي. دا جینه دا خو اوس ما رش کولی سهار مړ، دا تاسو کتلی سئ شیدې وینې را پرېښودلې. داسې دا همدا شیدې دي په کار دي، یوه قطره یا دوه قطرې شروع ورځ کې به دا دوه قطرې شیدې راوباسئ، دوه قطرې شیدې، یوه چمچ یا نیمه کاچوغه بورۍ، که شوګر والی هغه دی بیا داسې وکړي چې یوه پتیسه میلاویږي، هغه پولیو کې په هغه نه پاس ممپلیو کې خلک اچوي، په ودونو کې په کوزدو کې خیرات کوي، ویشوي، هغه شیز کې دا دوه قطرې اچول کېږي سهار او په ماښام په نهاره. دا تاسو خولې ته اچوئ، زبه یې تېروئ، نو انشاءالله چې ما څومره کمزورتیا ویل دا مکمل لرې کوي. دې سره اعصاب سپرم ته دا سره زر دي، داسې دوايانې څوک په دې نه ښي چې دې سره کاروبار خلکو بندېږي. دا یو داسې ونه ده چې دې افادیت فایدې نور ته تاسو ته وښیم، دې یعنې کې هر سړی به دې طلبګار، یو هر سړي ته نن سبا ضرورت ده، هر دوم نه دریم سړی د قوت کمزورتیا لري، شوګر لري، انا بس بې اولادۍ وي، سپرم یې نه زیاتېږي، خویندې چې کومې لیکوریا لري، اعصابي کمزوري وي، نو د دې داسې ماتې که سر معمولي غوندې شیدې ته راوځي. دا شیدې تاسو تقریبا 15 قطرو پورې 10 قطرو پورې هم څښلی شئ، یو ټیم هېڅ تاوان لري. لکه دا یو پتیسه کې منځ کې یو پتیسه داسې ماته کوي، او دا پکې 15 څاڅکي 10 څاڅکي تاسو واچوئ سهار ماښام. پیله ورځ 2 قطرو نه به دا شروع کوئ، آهسته آهسته 2 قطرې زیاتوئ، اخره پورې 10 قطرې تاسو یو ټیم خوراک دی. دا تاسو تقریبا یوه میاشت استعمال کوئ. 15مه ورځ هغه ورونه خویندې چې کوم د طاقت دوايانې خوري، کیلشیم، فولاد، داسې شیزونه استعمالوي او افاقه فایده ورته نه رسېږي، د دې تاسو استعمال کوئ، نو انشاءالله ټول عمر به تاسو دعا کوئ. چا چې سپرم کم دی، په یوه میاشت کې د شیدو سره که د چا 15% 20% کم وي، مکروبات که نه لري، انشاءالله همدې سره پوره کېږي. دا یو داسې الله تعالی دې ونه کې شفا اچولې ده. او دې ته بړه هم وایي، ښه په پښتو کې دوی نوم ماته نه ده اندازه، که چاته پته وي هم لاندې کمنټس ته تاسو دا غټې ونې بړ وي او داسې انځر غوندې نیسي، دا سره غوندې، دا بیا کله ډیټیل سره ونې ته هم ورځم تاسو ته ښکارومه، بقایا داسې غټه پاڼه وي، دا کتلی شئ چې ماتې کې شیدې کوي. پنجاب کې دا وافر مقدار کې دا کتلی شئ، داسې سر به ترې ماتوئ، بس سر هم چې مات کړي د ون نه منډه را ماتولو ضرورت هم داسې به ونیسئ، به دې نه دا شیدې راوځي. شیدې چې راووتې 10 قطرو پورې دا تاسو استعمالولی شئ، انشاءالله د جسماني او هغې نه پس اعصابي چې هره کمزورتیا وي یا نیم لرئ، دا تاسو استفاده کوئ. دا وین د تاسو دوستان دلته راووتې شیدې ده.
داسې شیده ده راوباسي. دا د صحت لپاره شفا ده، یو هغه شفا چې دنیا کې یوه شیدو کې هم نسته دی. موږ په سلهاو کسانو دا ورکړي د افادیت فایدې اخیستې دي دوستانو، او په خپله دا د استعمالوم دا بې ضرر دی. دا داسې شیز ده دوستانو، دا شعر کې الله رضا داسې چا اولاد نه وي 2 میاشت 2.5 میاشتو پورې هم د دې ونې شیدې استعمال کړي دا ونې ته راوځي او داسې ونه کې بیا ذاتي. نو انشاءالله تاسو ټول عمر لپاره به دا مشکلات حل وي. د کومې طاقت دوایانو به تاسو ضرورت نه وي. سپرم چې د چا کمزوري د هغه لپاره لیکوریا هغه خویندې چې په سر باندې درد وي، د نامه غوټۍ لاندې هم درد وي، مازدیګر نه پس سر باندې ښي خواته بعض اوقات درد وي، ملا شاته تیر کې هم درد وي، لږ کار وکړي ستړي سي، سپین رطوبات تشه میتازجي کې راځي، د هغه لپاره دې شیدې پارس دي. نو دا جلال آباد کې ستا دا باغ کې دننه ونې دا وینې دا رازیاتېږي دا شیدې، دا تاسو کتلی سئ. او اسانه بله طریقه سي هم دې شیدې تاسو یو پیاله ته څه واخلئ هغه کې مچولی سئ، خو پتیسه ټولو کې ښه ده. ډېر ملګرو زه کار اسانه کم، څوک چې لرې ځي نه راځي یو مثال دی ونې ته خو روزانه نسي راتلی، پتیسې تاسو واخلئ. پتیسه سي هغه تاسو واخلئ تقریبا داسې وایسې 100 دانې، بس یو منډمات کې 10 قطرې یوه پتیسه کې واچوله، هغه به سیټ ته کېدي، به بله پتیسه همداسې کراره ټولې پتیسې دې شیدو نه تاسو تر کړئ. دا ساسکي پکې واچوئ، ساسکي پکې واچول هغه پتیسې ځان سره سنبال کېدی. بس یوه پتیسه سهار په نهاره، یوه ماښام په نهاره، تاسو دوا په یوه ورځ کې د ونه راخیستلی سئ. یا کومې تاسو پتیسې چې ډکې کړې 10 ساسکي یا 5 ساسکي، دې کې ممانعت نشته، هغه تاسو کور ته راوړئ. بس روزانه یوه سهار یوه ماښام. اکثر و بیشتر سے پنجاب کې دایي، زیاتر سے پنجاب اوسېدونکي دا ته پته ده دې ونې پسې هر سهار چې څوک منځو کې راځي نو کور سره نږدې، نو بیا دا شیدې ته استعمالوي. نو دلته شیدې په دې زیات نسي میلاودی، دا ونې کمې دي. نو دې ته تاسو پتیسې ویسئ چې پتیسه کې 5 ساسکي یا 10 ساسکي واچول، همدا پتیسې تاسو ځان سره 100 وړئ، یو نیم 100 وړئ، هغه تاسو خپله وعلیکم السلام تاسو خپل خواري زحمت دی. نو دا تاسو استعمال کړئ، پتیسو کې واچوئ، پتیسې کور ته راوړئ. بس یوه ورځ کې تاسو د 1.5 ورځو دوا راوړلی سئ، مشکل نه لري او اسانه بې ضرره علاج. دا شیدې ته نور هم راځي. داسې سر مات کې معمولي بیا درته ښیم داسې سر لري. دا وګورئ دوستانو، ونه کې وړلې ټول منډه به نه ماتوئ، دا تاسو لپاره ما را مات کړی دا معمولي ګورئ، داسې دا معمولي سر داسې مات کې. ها دا شیدې اوس خپله راپرېږدي، دا انساس کې دي دوستانو. دا داسې یو مجرب علاج ده. که دا اوس کوم حکیم یا ډاکټر همدا شیدې راوباسي او په طریقه باندې پوه شي استعمال خرڅولو باندې، یقین وکړئ د کروړو روپۍ دا بزنس دی. که د دې ونې لاندې یو سړی د شیدو مثال خرڅولو دکان جوړ کړي او هغه شیدو کې 5 ساسکي یا 10 ساسکي یوه پیاله کې اچي او په تاسو باندې پلورنځي، یقین وکړئ چې تاسو باندې همدا یوه پیاله په 500 په 400 خرڅوي او دې تاسو افادیت فایده ولیده، تاسو په 100 روپۍ هم دا پیاله ته اخلئ. دې دومره افادیت فایدې دي، خو د بوټو پته انسان ته نسته ده. یو شی الله له بې مطلب نه دی پیدا کړی، د انسان لپاره هر شي کې شفا ده، خو څوک پې پوه سي. دوستانو بیا هم شکل درته ښکاروم، کمنټس کې هم زه لاندې دې تصویر ورکوم. دې ته بړم وایي، بوړم وایي. نو دې ته تاسو هر یو نوم ورکوئ، غاټې ونې. نو دا ما دوا لپاره دا د شیدې رازیات شو، دا تاسو کتلی سئ. دوستانو د موږ هر ویډیو د الله رضا لپاره وي او تاسو هغه ملګرو نه خواست کو څوک نه راځي، موږ پیج تاسو فالو کوئ، لایک کوئ، ملګرو سره شیر کوئ. په دې باندې چې زیات ملګري د موږ پیج فالو کړی نه وي، بیا هغوی ته ویډیو نه میلاویږي پکې. دا اوس ما ویډیو کړه هغوی نه پکې ورک کړئ. نو دوستانو ښه وخت ولرئ. بیا هم دوباره تاسو ته وایم دې ته باړ یا بوړ وایي، هغه خویندې ورونه چې بې اولادي لري او علاج ډاکټرانو ته ویلي چې دې علاج نشته ده مثال، او ښځینه د هارمونز کې فرق وي، مخ باندې ویښته راځي او هارمونز ورته وایي، په دې کې چې کله زیات سي یا کم سي په مخ باندې ویښته یي، بې اولادي مخې ته خواته ځي، خېټه یې غټه سي، نو د هغو خویندو لپاره دا شفای کامل پارس دی. دومره طریقه هم دې درته وښیمه. که همدا غوټې تاسو راواخلئ، دا وړکۍ دا را ماتې کوي، تاسو ترې وړکي سره ګلان هم دا کوي او دا لمر ته واچوئ، خشکې کوي. چې خشک هم کړل دا بیا ګرینډر کوي، پوډر یې کوي. چې پوډر هم کړل 2 ګرامه سهار خوراک ده او 2 ګرامه ماښام خوراک ده، 1 ګیلاس شیدو سره. د دې داسې افادیت فایدې ده، حتی کې د اوبو چې کومې رسولۍ وي، د اوبو تیلیانې ورته وایي، هغه هم دا خارج کوي، اخراج کوي، ختموي یې له منځ نه. دې ډېرې افادیت فایدې په دې دي چې دې ته یو الله تعالی داسې خاصیت یا خواص ورکړی چې دا ونه کم از کم ژوند زر ته ښیم چې 1000 کاله پورې دا یعنې کې دې ژوند وي 1000 کاله پورې. او دا تاسو کتلی سئ باغ ته چې کله هم لاړلی، دا ډېرې جګې غټې ونې دي. دا په تقریبا په دې باغ کې ټوټل 15 ونې دي جلال آباد کې،
او ما خو نور نه کابل ته ما چکرن ته کله ولای کابل کې بم حتمن وی مزار کې بم وی دا اکثر د جنہ کې دولتي سي کوم جوینه دي په افغانستان کې ال تیدیو مثال نسل موجود دی وسم خو بدقسمتي سره دا مخ په ختمېدو دي ونه زړې سوي دي او دې وکاس چانه دی کړی سي دي افادیت فائدو نه خبر نه دي نو دا مکمل پاره شفا دی او دا هغه خلکو به کاشت کاو کرل به سوق هندوان نن منجدړو قوم سي کوم نسل وو هغه به دا او پیپل بیل دی او د پیپل په شان دی دا ونه ده دا د ولایت مخ سره هم تاسو کتلای سي دلتم دا وړاله ده او یو د مابس د جلال آباد مابس هندلتم دا وړاله غاټه ونه ده نو دین تاسو دوستانو مستفید کېدلای سي فائدہ ته اخیستلای سي سکوم ملګرو شوګر نه کنټرول کیږي هم دا شیدې تاسو استعمال کړئ دې ډېرې فائدې افادیت دي په افادیتو پسې سلار سو ډیر دا وګدو وګدیږي نو به هم تاسو ته زوایم دې 15 کترې 10 کترې 2 کترې څومره تاسو استعمالولای سي ضرر نه لري دا به ضرر دی دا تاسو پتیسه کې یا په شیدو کې په شیدو د سینې کې د تاسو روزانه نه سیتلای ونه تاسو پتیسه ځان سره سیوړه پتاسا ورته وای هغه پتاسا تاسو ځان سره سی ویوړله زیاتې ویسي بس دې کې 15 ساس کې 10 ساس کې دوا ده نه کې دی ونه شو ډیره ماتوي په کې اچوي به دا پتیسا یا پتاسا ورسته نوم تاسو ورکوي دا تاسو یو لفافه کې واچي کور ته راوړي بس روزانه یو سهار او ماخام خوري ان شاء الله تعالی تاسو د سپارم مشکلات به حل وي تاسو شوګر نه کمزوري راغله به حل وي دې ډیر افادیت فائدې دي د روح جهان سوق د طاقت دوان استعمالي هغه نه زیاته دې افادیت د بل خبره سوق چې د سرو زرو کوشتا جوړي یا د سپینو زرو کوشتاجات د هغه شودو نم دا یعنی کې ډیر طاقت لري او په مغه شودو د سرو زرو یا د سپینو زرو کوشتا کې هم دا استعماليږي بیا ورکول کیږي دا د جریان د صورت انزال لپاره یو مکمل علاج دی دوستانو فی سبیل الله دا موږ تاسو خو دله تاسو کار دی امانت دی په تاسو د الله رضا لپاره شیر کوي دوستانو سي تاسو یو شیر نه چا کور کې خوشحالي راغله یا ورور ته خدای صحت ورکو خويند چا صحت ورکو او فی سبیل الله دا نو تاسو لپاره د موږ لپاره دغه غټه خبر نه دوستانو خو وخت له لوی راتم سپارم السلام علیکم